نو عرض ورونو دا چې دا یو الهامي او الهي اداره ده، دا انسانانو نه جوړه کړې چې څوک ورته وکړي، ځکه دا د انسان د عقل نه بهر کار دی. داسې مدرسه ده لکه د خوارقو نه چې ده د دنیا په هر کل چې تاسو ګورئ د دین خدمت الحمدلله علماو د دیوبند روان کړی دی. دا نورې پارټۍ چې د علماو دیوبند په خلاف باندې دي دوی ځان ته غوږ نومونه دي. یو ډله د ځان ته وایي اهل قرآن، د دوی کشران ورونه دي ځان ته نوم لګوي اهل حدیث، نومونه ځان ته غوږ لګوي. بله ډله ځان ته بریلیان وایي او بله به ځان ته پنجشیریان وایي. بهر تقدیر دا یو هم ګوره د دین په خدمت کې نه دي. اهل قرآن دا پرویزیان چې ورته وایي دوی پوسټرې چاپوي او رسالې چاپوي او اعلانونه کوي چې ګوره د ګوړې په دوکان کې ملاویږي او چای د چای په دوکان کې ملاویږي، نو قرآن وایي زموږ سره ملاویږي ځکه موږ اهل قرآن یو. دا منکرین د حدیثو دوی ځان ته اهل قرآن وایي. خو ګورئ د اهل قرآن دا معنا نه ده چې دوی په قرآن باندې پوهېږي. د قرآن باندې پوهېدل لکه د اهل النحو او د اهل صرف په شان. اهل النحو هغه چا ته وایي چې په نحو کې ماهر، اهل الصرف هغه چا ته وایي چې په صرفو کې ماهر، اهل منطق هغه چا ته وایي چې په منطقو کې ماهر، نو اهل القرآن هغه چا ته وایي چې په قرآن کې ماهر. او هندوستان ته چې انګریزان راغلل د انګریزانو د راتګ نه 5 منټه مخکې د دوی د قرآن تفسیر نشته، نو دوی په دې معنا اهل قرآن نه دي چې دوی په قرآن کې ماهران دي، او په دې معنا هم اهل قرآن نه دي چې دوی ملکونو ته قرآن دوی راوړی دی. الحمدلله د قرآن ماهران هم احناف دي. تاسو چې څومره تفسیرونه د قرآن ګورئ، شاه صاحب فرمایي چې زما تر زمانې پورې د قرآن 2 لکه تفسیره لیکلی شوي دي. دا ټول مقلدین لیکلي دي، مذهبي خلکو لیکلي. په دې کې یو غیر مقلد او منکر حدیث نشته، بلکې ټول مقلدین دي. او اکثریت پکې الحمدلله د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې دي. نو اهل قرآن دا معنا نه ده چې دوی په قرآن پوهېږي، او اهل قرآن دا معنا نه ده چې دوی ملکونو ته قرآن دوی راوړی دی. دوی ملکونو ته قرآن احنافو مجاهدینو راوړی دی. د کومې ورځې نه چې دا ملکونه فتح شوي دي د احمد اولې ورځې نه تر ننه پورې دا ټول خلک حنفیان دي. اهل قرآن دا معنا چې د حدیثو نه منکر دي، دا د دوی خپله اصطلاح ده، نوې اصطلاح جوړه کړې بدعي اصطلاح چې اهل قرآن به هغه چا ته وایي چې د حدیثو نه منکر شي. حالانکه د حدیثو نه انکار کفر دی، خو دوی وایي د حدیثو نه انکار اهل قرآن والی دی. د دوی دا کشران ورونه چې دي اهل حدیث، دا د دوی نه یوه پورې راټیټ دي اهل حدیث. نو ګوره اهل حدیث هم دا معنا نه ده چې دوی ماهر فی الحدیث دي. د اهل حدیث خپله حقیقي معنا چې ده د اهل النحو او د اهل صرف او د اهل منطق او د اهل تفسیر په شان باندې خپله معنا دا ده چې ماهر فی الحدیث. لکه اهل النحو چې ماهر فی النحو ته وایي، اهل صرف ماهر فی صرف ته وایي، اهل منطق ماهر فی المنطق ته وایي، اهل الحديث ماهر في الحديث وایي. دغه ډلګۍ چې ځان تاسو ورته وابیان وایي او دوی ځان ته اهل حدیث وایي، دوی په دې معنا اهل حدیث نه دي چې ماهرین فی الحدیث دي، ولې په دې ماهرین فی الحدیث وایي د حدیث یو کتاب خو به یې د حدیث یو شرح به یې په بخاري د وابیانو کومه شرح ده د انګریزانو د دورې نه 15 منټه مخکې، په ترمذي کومه شرح لیکلې د انګریزانو د دورې نه مخکې، د انګریزانو نه وروسته به کومه یوه لیکلې ده، خو د انګریزانو نه مخکې یوه شرح هم د دوی نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث په دې ملکونو کې 1200 کاله چلېده، د دې وابیانو بوی پکې نه و، احادیث دلته و او د احادیثو شرح وي، او دا شرح ټولو مقلدینو لیکلې وي. د بخاري شرح دوه دي، یو فتح الباري ده او بل عمدة القاري ده، دا دواړه مقلدینو لیکلي دي، یو شافعي مقلد ده او بل حنفي مقلد ده. نو اهل حدیث په دې معنا اهل حدیث نه دي چې دا ماهر فی الحدیث دي. فماهر في الحديث ولو ده حديث يشرح فبيوه او فدي معناه اهل الحديث ندي چې دوی ممکن ته حدیث راوړي دي، دوی ممکن ته حدیث الحمدلله احناف راوړي دي. دغه میاشت د سربندۍ ده، تاسو وګورئ یوازې جامعة الحقانیه د اکوړه خټک مدرسه یوازې سکال چې د څومره فارغین ورکړي د ټول پاکستان او د افغانستان او د هندوستان د وادانو مدرسې په دې 9 کالو کې دومره فاضلان نه دي ورکړي لکه د حقاني مدرسې چې په یو کال کې ورکړي.
تاسو د دیوبند علماء ګورئ چې دا څومره فاضلان او د حدیثو خدمت کوي نو بیان چې د دې نشو کولو ټول راټول کوي زموږ د یوې مدرسې مقدار ته ورسېږي نو دوی په دې معنا اهل حدیث نه دي چې دوی دلته حدیث راوړي دي او په دې معنا اهل حدیث نه دي چې دوی په حدیثو باندې پوهېږي نو د دوی د اهل حدیث والي څه معنا ده نو د دوی داسې اصطلاح ده لکه د اهل قرآن والو د اهل قرآن والو اصطلاح ده چې اهل قرآن به هغه چا ته وایي چې د حدیثو نه منکر وي حالانکې هغه کافر وي خو دوی ورته اهل قرآن وایي او د اهل حدیثو د اهل حدیث د دوی خپله اصطلاح ده د اهل حدیث معنا دا ده چې د فقه نه منکر شه نو د فقه نه انکار دوی ورته اهل حدیث والی وایي حالانکې د فقه نه انکار شیطان والی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د فقه نه منکر ته شیطان ویلی دی نو بهر تقدیر وخت مختصر دی زما موضوع دا وه چې د جهاد میدان دی او که د علم میدان دی الحمدلله په دواړو کې علما د دیوبند غالب دي او دا الهامي مدرسه ده مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله د هغوی د بستربندۍ ټیمو په دیوبند مدرسه کې او تقریبا 14 طالبان به پکې وو په دې مدرسه کې اشرف علي تانوي رحمه الله چې په کوم کال په دې مدرسه کې فارغېدو نو د مدرسې طالبان ټول 14 شو بیا د طالبانو خپل مابین کې سره مشوره وکړه چې موږ خپل استاد ته ورځو مولانا محمد یعقوب ته چې اولنی صدر المدرس د دارالعلوم دیوبند ده ته ورځو ده ته وایو چې موږ ته د ساري فضیلت نه تړه ځکه زموږ په وجه به دا مدرسه بدنامه شي موږ د دې قابلیت او استعداد نه لرو چې د دې مدرسې فاضلان ځان حساب کړو موږ ډېر کمزور یو نو په موږ باندې پرده واچوه او زموږ عیبونه پټ کړه او موږ ته د ساري فضیلت نه تړه کله چې دوی مولانا محمد یعقوب رحمه الله ته ورغله نو مولانا محمد یعقوب رحمه الله ورته فرمایي چې تاسو چې خپل ځان ټیټ حسابوئ دا ستاسو د سعادت او د نیکبختۍ یو غټ دلیل دی او زه دا پیشنګویي ورکوم چې د دې مدرسې فاضلان به په هر میدان کې غالب او کامیاب وي هر ځای کې چې د باطل سره مقابله راغلې ده الحمدلله علما د دیوبند او طلباو د دیوبند ورباندې فتح حاصله کړې ده لکه اسلام چې د دلایلو په میدان کې شکست نه قبلوي نو دارنګې دا د دیوبند عقیده چې ده دا د دلایلو په میدان کې شکست نه قبلوي الله پاک دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي او صحیح عقیده دې الله پاک موږ ته رانصیب کړي زه بیمار یم اراده مې نه ده چې جلسې ته راشم خو ستاسو